اصلی صحنه دقیق خانه است. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لټولو نه مخکې تاسو ټولو د سیاسي دفتر غړو او درنو میلمنو ته او د افغانستان بیچاره او مظلوم ولس ملت ته مجاهدینو ته ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ډېر خوشحاله یم چې نن په داسې محفل کې ماته اجازه راکول کېږي او زه د ټولو په نمایندګي تاسو سره خبرې کوم. دغه تاریخي ورځ زموږ استاسو په تاریخ کې یو لوی د افتخار ورځ ده. دا هغه ورځ ده چې زموږ استاسو پلرونو نیکونو 10 کاله مخکې او یو قرن مخکې لمانځل چې هغه د انګریزانو له شکست سره و او د روسانو له شکست سره و. نن لله الحمد موږ چې دغو بچیان یو با له 1900 کلو 20 کلو جهاد او سرښندنې نه دغه ورځ لمانځو چې تاسو به وینئ چې له دغو سره یو څو لحظې وروسته به انشاءالله زموږ د اسلامي امارت قیادت به د امریکایانو اشغالګرو سره د دوی د قواو د خروج او د افغانستان د مجاهدینو د فتح توافقنامه لاسلیک کوي. نعره تکبیر، نعره تکبیر. افغانستان اسلامی امارت زنده‌باد. افغانستان اسلامی امارت زنده‌باد. د دغه تاریخي ورځې د دغه د ویاړ د ورځې زه مبارکي خپلو ملګرو ته د سنګر مجاهدینو ته او د شهیدانو کونډو او حتی زموږ خپلو بندي او اسیر ورونو ته بالاخره ټول د افغانستان مظلوم او بیچاره ولس ته مبارکي وایم. الله پاک دې په موږ تاسو ټولو باندې مبارک. انشاءالله د فتح ورځ ده، فتح راغلی ده او دا فتح او نصرت د الله پاک جل جلاله شو په نصرت سره سوی ده. زموږ مجاهدین زموږ ملګري دې ته متوجه وي چې د دې فتح په حال کې مغرور نه سي، داسې عوامل ونه کړي چې هغه خدای ناخواسته د الله پاک د ناراضۍ سبب وګرځي. فتح او نصرت ټول د الله پاک له جانبه ده. په دې کې شک نشته چې زموږ ملت ښې قربانۍ ورکړې دی. په لکونو انسانان قرباني سوله. دغو د قربانۍ په نتیجه کې دغو د وینو په نتیجه کې نن دا ورځ موږ لمانځو. الحمدلله زه بیا هم د الله پاک یادومه دغه تاریخي ورځ دی. ټول ملت ته او ټول امت مسلمه ته مبارک وي. نو انشاءالله الرحمن له اوس نه به یو څو ساعته وروسته زموږ مشر زموږ رهبر ملا برادر اخوان به دغه توافقنامه د امریکایانو د اشغالګرو د خواو د خروج له امریکایانو سره امضا کوي او د دې توافقنامې په اساس به خارجي قواوې له افغانستانه په 14 میاشتو کې وځي او افغانستان به خپل استقلال یو ځل بیا اعاده کوي. نعره تکبیر، نعره تکبیر. او انشاءالله اسلامي امارت دې ته ژمن دی لکه څنګه چې دا قربانۍ ورکړې په 20 کالو کې او ملک له امریکا او ناټو نه د دنیا له طاغوتیانو نه خلاص کړ او آزاد کړ. انشاءالله بعد د ازادۍ نه به انشاءالله د کونډو یتیمانو د زخمیانو او د دې وطن په آبادۍ کې انشاءالله خپل فعال وروبوي او انشاءالله ښه او آسوده او خوشحاله ژوند او شرعي او اسلامي نظام انشاءالله د ملک منځ ته راولي. نو له ټولو ملګرو ته توفیق ورته غواړم له دې نه چې الله پاک په دې لار کې ورته هغه ورکړي، قدرت ورکړي او حوصله ورته ورکړي. د نن ورځې لمانځل او دغه د تاریخي ورځې دغه ټولو ملګرو ته ټول انډیوالانو ته او ټول ملت ته مبارکي وایم. بالخصوص چې دا د اسلامي امارت په قیادت باندې او د افغانستان د اسلامي
ملک او ملت په سرښندنې او د دوی په دغه باندې د اسلامي امارت په رهبرۍ باندې دا سرته رسېدلی دی. یو ځل بیا د ټولو ته مبارک وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورونو دغه یو شي ته چې ټول متوجه سو چې په فیسبوک کې په میډیا کې په هر څه کې یو چا ته پیغورونه ورنکړو او یو چا ته ستوري خبرې ونکړو. افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور ده، اسلام د ټولو مسلمانانو سره ګډ ده، دا قرباني د ټولو ګډه قرباني وه، دا فتحه د ټولو ګډه فتحه ده. موږ باید هر چا ته د ورورۍ لاس ور وښکو او داسې فکر ورکړو چې دغه آینده نظام به د ټولو مسلمانانو یو ګډ نظام وي او د ټولو د خوشحالۍ نظام به وي او ټول به تر سوري لاندې وسا او خوشحاله ژوند کوي. هیچ چا ته به څوک پیغور نه ورکوي، هیچ چا ته به څوک بده خبر نه کوي، هیچ چا ته به څوک په سپکه سترګه نه ګوري. موږ تاسې باید دا فکر عام کړو. الله تعالی دې ټولو ته توفیق را نصیب کړي. په پای کې شیخ صاحب محترم سید رسول صاحب به دعا وکړي، وروسته به بس خپل مرکز ته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما هو تحب وترضى. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله وسلم عليه ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله وسلم عليه. یا الله ستانه سوال کو استاد اسماء او د صفات او د کمال په وسیله او ستانه سوال کو استاد اسم اعظم په وسیله باندې چې زمونږ د امارت اسلامي مشرانو مساعي او سعیه کوششونه او دارنګې د مجاهدینو سعی او کوششونه سرښندنې دارنګې د کونډو یتیمانو هغه صبر او تحمل او برداشت دارنګې د شهداو هغه شهادتونه ورکول او دارنګې دغه د سیاسي دفتر د غړو هغه نه ستړي کېدونکي کوششونه کول هغه نه ستړي کېدونکي هغه زیار او سیاستونه اسلامي او افغاني سیاستونه الله تعالی دې دا ټول په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. یا الله دې قبول کړي، یا الله دې قبول کړي منظور. یا الله بیا ستاسو سوال کو ستاسو اسماء او صفات په وسیله باندې ستاسو اسم اعظم په وسیله باندې یا الله چې په افغانستان کې داسې اسلامي نظام راوستلی کړي چې په هغې کې د شهداو لمانځونه په قبر کې پوروي او د کونډو یتیمانو اوښکې په دنیا کې وچې وي او خوشحالي راشي او د ټول افغان ملت او د ټول افغانانو دپاره هغه یو هوسا او د امنیت والا او د خوشحالۍ او د ورورولۍ فضا پکې قایمه وي.